په خوست کې د ځنګلونو وهلو د مخنیوي لپاره د رامنځته شوې شنې قطې په نوم د ځانګړي امنیتي ځواک مسؤلین وایي د تیر 1.5 کال راهیسې د ځنګلونو وهلو په کچه کې 90 سلنه کموالی راغلی دی. دوی وایي له تیر 1.5 کال راهیسې د کرنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي چې تر اوسه یې د ځنګلونو وهلو او پرې کولو په تور شاوخوا 3 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي دي. د شنې قطې مرستیال ډاکټر محمد یونس محمدي وویل د دوی کسان په ټولو ولسوالیو کې د ځنګلونو وهلو د مخنیوي په موخه شپه او ورځ ګزمې کوي. هغه کسان نیسي چې ځنګلونه وهي او په خبره یې چې ډیر ژر به د خوست ټولو ولسوالیو ته خپل تشکیلات پراخ کړي. شنه قطه تقریبا 1.5 کال کېږي چې په خوست ولایت کې اجرات کوي چې تقریبا د ځنګلونو په پرې کولو کې 90% کموالی راغلی دی. په ځنګل کې قطع کول دیوانه مطلق باندې هغه ونه چې په خپل غورځېدلې وي یا توپانونه غورځولې وي نو هغه د زراعت ریاست په چوکاټ کې ته اجازه شته کور د ستونزې پر انتقالولی شي خو تجارت لرګیو چې دی مطلق بند دی. ډاکټر محمد یونس محمدي دغه راز وویل په تیر 1.5 کال کې 1500 خورواره شنه وهل شوي لرګي او 100 عدد مختلف النوع چارتراش لرګي هم ضبط کړي دي. نوموړي له ځایي خلکو هم وغوښتل چې د ځنګلونو له قطع کولو د لاس واخلي او د پیسو ګټلو لپاره د بدیل کاروبارونه ولټوي. تقریبا 1500 خرواره موږ سره اوس موجودې لرګي او یو څه اندازه په سخا کې پرته دي. دا سخو کې چې رسدګي نه ورته کېده د خلکو نم دا وختونه ده چې دوی د لرګیو تجارت نه نور ډډه وکړي د بدیل لاره د غوره کې بل تجارت د مخه کې. د خوست کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا کېدو لپاره یې بېلابېلې پروژې تر لاس لاندې دي او ډیر ژر به د خوست ځنګلونه په لنډه موده کې بیرته احیا شي. د کرنې او مالدارۍ ریاست د طبیعي سرچینو امیر کمال الدین کمال وویل روان کال د صبریو باک او ځاځي میدان ولسوالیو په ځنګلونو کې د UNFO په نوم د یوې مرستندویه مؤسسې په همکارۍ شاوخوا 129,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي کینول شوي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو نیالګیو د ساتنې او ځنګلونو د بیا احیا کېدو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د 10 ذخیروي ډنډونو د جوړولو چارې هم روانې دي. په جمهوریت کې کورنۍ قوریې جوړې شوې چې په هغې کې چارمغز او جلغوزي دا کرل شوي دي او په ساخ کول کې په سپیره او ځاځي میدان ولسوالیو کې د 2,40,500 نیالګیو په شمېر کې ساحې ته نیالګي انتقال کړي دي. انشاءالله د دې کوریونه نیالګي ساحې ته انتقالوو. سره له دې چې د ځنګلونو مخنیوي په هڅو خلک خوښ دي خو ځینې اندېښنې هم ورسره ملګري دي. په خوست کې د لرګیو یو سوداګر همیشه ګل وایي د ځنګلونو په وهلو د بندیز له کبله په ښار کې د لرګیو کاروبار هم اغیزمن شوی او په منډیي کې د لرګیو له کمښت سره مخ دي. نوموړي وویل حکومت باید په ځنګلونو کې وچ لرګي د یوې طرحې له مخې بازار ته وړاندې کړي څو خلک په اسانۍ د سون لرګیو ته لاسرسی ولري. په ټالونو دومره تاثیرات غورځوي د مخکې به چې لرګی وي ټول ټالونه به غاښ کېده سړي به چې روغ له لرګیو نه به په تانګو په قرضه ورکول. اوس هر سړی چې رووري په غلا رووري په نغدو پیسې خرڅوي ډېر کم شوي دي. دلته د خاوان سپرکی سړی لرګی زیات وي. د لرګیو نشت یا لږوالي په صورت کې د اندېښنه نه یوازې د سون لرګیو د کاروباریانو ده بلکې عام خلک هم د ټکي ته اندېښمن دي. د خوست یو اوسیدونکی خانودین انیس وایي په دې وروستیو کې د ځنګل وهنې په برخه کې غوره ګامونه اوچت شوي خو حکومت ته پکار ده چې خپلو وګړو ته د سون توکو په برخه کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او یا بدیل سون توکي خلکو ته معرفي کړي. باید نور کار هم وشي تر څو چې د ځنګلات موږ ته خوندي پاتې شي. دولت باید د سون توکو د پیدا کېدو برخه کې خپل ګامونه واخلي. خلک مجبور دي چې د خپل سون توکو د استعمال لپاره ځنګلونه ووهي خو په دې برخه کې باید هیواد ته غاز په ټیټ قیمت وارد کړي یا د خپل د غازو کوم ذخیره چې د دام وسپړي تر څو چې خلک د دې ستونزې څخه خلاص شي. د پکتیا پوهنتون د کرنې او مالدارۍ پوهنځي د ځنګلاتو څانګې استاد اسماعیل لاروی وایي په تیرو کلونو کې د افغانستان پر ځنګلونو تجارت روان و چې له همدې امله په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو خطرات ورسره زیات شوي او خلکو ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړي دي. ځنګلونه د چاپیریالي ستونزو او ننګونو په وړاندې
د مبارزې په برخه کې مهم رول لري. مثلا د سیلابونو په مخنیوي کې ځنګلونه مهم بلل کېږي، د کاربن ډای اکساید د جذب په برخه کې همدا ډول د غږیزې ککړتیا او ګرد و غبار په جذب کې دا مهم رول لري. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د یوې شمېرې له مخې له جګړو وړاندې د افغانستان ځنګلونو شمېر 1,900,000 هکټاره بې مېوې او 450,000 هکټاره میوه لرونکې برخه وه. خو د جنګونو له کبله د افغانستان ځنګلونو هم پام وړ زیانونه ولیدل. یاد وزارت دا اټکل هم کړی چې که د ځنګل ساتنې او احیا هڅې دوامدارې وساتل شي نو ممکن تر 2030 میلادي کال پورې په هیواد کې د ځنګلونو شمېر پخواني حالت 1,900,000 هکټاره ته ورسوي. د کارپوهانو په باور د ځنګلونو د ساتنې او احیا لپاره د مسؤلو دولتي ادارو ترڅنګ د سیمه ییزو ټولنو رول هم ډیر مهم دی چې د ځنګل وهنې پر ځای د ځنګلي نیالګیو ایښودل عام شي او د ځنګل وهنې ساتنې داسې اتحادیې او د عامه پوهوي پروګرامونه پلي شي چې د ځنګلونو واقعي ارزښت او ګټې خلکو ته په ګوته کړي.